अस्सलाम वालेकुम। दियो मरगरी कमेंट कړل چې ډاکټر صاحب په سنټرم سیلور کې او په سنټرم انرژي کې څه فرق دی. نو مخکې ما ویډیو کړو دا سنټرم سیلور دی دا چې چا عمر د شپې د 500 کال نه برین داغو د پاره دی سیدا او دا چې سنټرم وایټ کې د سنټرم لیوټا نوم وي سیدا دا چې د چا عمر د 500 کال نه کمی داغو د پاره دی. بل دا خبره پدې کې سنټرم انرژي راځي چې کوم مطلب دا ډبل سټرنث پکې پدې کې جنسنګ دی ورسره او جنکو بایلو باندې څنګه چې ما ویلو جنسنګ چې دین هغه مردانه طاقت کې کار کوي جنکو بایلو با چې دین دا مازغه تیزي نو بدی کار یو شی چې دین هغه ډبل سټرنث دی سیدا دا چې چا عمر د 300 کال نه بره او د 40 کال نه لاندې یا 45 سال پورې هغه خوړای شي. نو دغه به فرق دی صحیح شو. نور چې ټول ملټي وایټامینز دي مینرالز دی پکې او په سنټرم انرژي کې چې دین جنسنګ هم دی او جنکو بایلو بام دي نو خفام چې دین هغه د ایټلی والا جوړي کم چې سعودي عرب ته راځي او دا سنټرم وایټ او دا لیوټن چې دی سیلور دا چې دی نو دا دغه جوړي دا کینیډا والا سیدا ان شاء الله فائدہ بل در کې دا زیات تر مرګري دلته کې ګران کارونه کوي. نور چې د په ډیټیل باندې زموږ ویډیوګان په موجود دي سیدا خو بده کې چې سنټرم انرژي دی سیدا چې چا بلډ پریشر پاس کا 150 برانه بلډ پریشر چې 150 نه پرې ناغو دي نه خوري او نو چې مطلب دا دی چې چا من دردون نازي د طاقت لپاره یو ښه میډیسن دی او ښه کمبینیشن دی دا ښه په اسانه باندې ملاويږي په ټول ګلف کنټریز کې دا تاسو استعمالول شي. ادي نو چې تاسو څه قسم کوېشن تاسو موږ ته میسج کولای شئ. السلام علیکم.